د اسلامي امارت دفاع وزیر قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې بیلابیلې لیدنې کړې دي. د نن شپې په تودو خبرو کې موږ د کابل او د دوحې د اړیکو په تړاو بحث او خبرې لرو. څو مهمې پوښتنې پکې لرو. قطر ته د محمد یعقوب مجاهد سفر کومې پایلې لري؟ دوحه څومره کولی شي چې د کابل او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ښه رول ولوبوي؟ دغه سفر به د امارت د بهرنیو اړیکو د پراختیا په برخه کې کومې پایلې رامنځته کړي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو ته د دې خبرې ګورئ. زه منصور نیاز یم. راسره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله جانبدار صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی توریالی همت صاحب، او د اسکایپ د کرښې لارې هم پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج صاحب. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغئ. معارج صاحب، که ډېرو هیوادونو ته وګورو وروسته له دې چې اسرائیلو په قطر باندې برید وکړ، ځینو هیوادونو چې اسلامي هیوادونه دي اعلامي او غبرګونو دا مسایل خپاره کړه، خو کله چې امارات خپل دفاع وزیر لیږي دوحې ته، اول ته هم په ټوله معنا وایي چې افغانستان امارات یې په دغو وړتیاوو سره د قطر تر شا ولاړ دی. دا آیا کوم بیل تصویر ښکاره کوي که څنګه؟ مننه جناب نیازی صاحب، تاسو ته، همت صاحب ته، جانبدار صاحب ته، لیدونکو اورېدونکو تاسو تخلیقي همکارانو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دا خو استخباراتي او سیاسي او ډیپلوماتیکې لوبې دي. هر څه هېواد د خپل ګټو پر بنیاد دی. اوس څو میاشتې مخکې ایران په قطر برید وکړ. په دې وکړه چې ته د امریکا او د اسرائیل ملاتړ کوې، زما منافع ته خطر جوړوي. نن بیا اسرائیل حمله وکړه په قطر باندې چې ته د ایران او حماس نه ملاتړ کوې په دماغ په ضد باندې. هغه وخت کې چې ایران حمله وکړه، غندنه اسرائیل وکړه، اوس پوزشکان تله د هغوی ته سره خواخوږي کوي. دغه چلولونه شته. را به ستاسو موضوع ته په ډیپلوماتیک لحاظ باندې ارزښت دی یو اړیکې یا پلاوي تګ یو مذاکرې سیاسي په درې شمه د ټاکل کېږي. دې ته به ډېر زیات پاملرنه وکړي د یو هېواد بهرنۍ پالیسي جوړونکي. یو معمولا اجنډا مهمه ده. یو پلاوی چې لیږي کومه اجنډا ده او د دې اجنډا لپاره څه تدابیر تا نیولي، څه وړاندیزونه کوي، څنګه عرض موقع کوي، څنګه هلته ډیالوګ کوي. که چیرې دې ته ونه رسېږي نو الټرناتیف څانګې څه شی دي او د مقابل لوري ته څه ورکوي، مقابل لوري څه اخلي. اجنډا کې دا مطرح کېږي. دوهم، مقابل هېواد بشپړه توګه چلول کېږي چې دا څنګه هېواد ده، آیا دغه تاکتیکي او دغه خواسته چې موږ لرو یا یو شی کو دا ډیل یا معامله ورسره کېږي د تاریخي او کلتوري اړیکو ته سره ګوري. درېیم، پلاوی او په راز کې چې پلاوی شي د ده وړتیا، د ده درایت، د ده کفایت، د ده د خپل دریځ او پوهه په پام کې نیول کېږي او د اثرات. بعضې وخت یو پلاوی بل یو هېواد ته ځي چې هغه هېواد باندې دی اثر لري، دا هېواد د دې استفاده کوي چې راځه دا ولېږم که چیرې دا کار وشي. لکه یو وخت کې د ظاهرشاه په وخت کې به ایران ته به اکثره اهل تشیع پلاوی به هلته هغه ښه چسبېده، هلته ښه ډیالوګ کولی سوی. یا مثلا پېښور خوا دېجې ته پښتون بیلېږي مثال په توګه. دا درې شی په پام کې نیول کېږي. اوس راسو موږ په د پایلې وروسته د خبرو اترو چې راوګرځي معلومیږي چې دا څه راوړي دي. اما مخکې که هیلهمندي دا مسایل پام کې نیول کېږي. اوس موږ آیا هیلهمند یو دې سفر ته که نه یو؟ دا به سوال به اجنډا خو معلومه ده، اړیکې د افغانستان دي، جلب د کومک ده، ملاتړ د یو اسلامي هېواد یو بل سره ده، پانګونه ده، د کډوالو تګ راتګ باندې ده. دا هم شاید ورته وویل شي چې قطر چون یو سیاسي دفتر ده فعلا هم د غرب باندې عربي هېوادو هم اروپا هم نور د سیمې هېوادونه کیدای شي قناعت ورکړي چې موږ ته لابیګري هم وکړه، د موږ اړیکې هم تامین کړل نور هېوادو سره. دا به اجنډا وي عمومي په توګه باندې، هم به اقتصادي هم ټولنیز هم سیاسي او هم امنیتي بود به پخپله لري. قطر له افغانستان سره همیشه ښې اړیکې ساتلي. همدغه یو بیا کار نه چې نیکسن په وخت کې راغی او جي سي سي او ګلف یې جوړ کړ، دا هېوادونه جوړ شول، خو پروسه یې خو ډېره پخوانۍ وه. د سایکوپیک نه دې خواته دا پورانه سوي خو پار سوله، تاریخ ته به نه ځو. له همدغه وخت نه تر اوسه پورې افغانستان سره بد اړیکې نه وي. د سولې پروګرامونه یې ښه مخې ته بوتلل.
دا د پردې شاته څوک او څوک نه و، دا بیا بل بحث ده. ډېر هېوادونه دي بل هېواد اجنډا ورکوي، لکه پاکستان د بهرنی سیاست ماموریت بل څوک ورکوي. مګر هغه څنګه مخې ته بیایي په صداقت او کله که پنجابیانو خو دې په رافقت، دا بیا فرق لري. یا مثلا نور هېوادونه مګر قطر خپلې ګټې ډېرې زیاتې پام کې ونه نیولې، اړیکې ښه وساتلې، ماموریت ته په ښه وجه وکړ. خو تر اوسه پورې هغه هېوادونه چې افغانستان کې سفارت نه لري، غیر مقیم سفارتونه د حتی د زبرځواک امریکا او بریتانیا په قطر کې لري او دا کوربه ده. طالبانو ته یا امارت اسلامي ته دفتر هم له اند 2011 کال دې پاته په اختیار کې ورکړ. مخالفین ډېره زیاته مننه. بخښنه غواړم دا دوه خبرې پاتې شوې لاندې. مخالفین هم که جذبولدانو یعنې قطر کې موږ امیدواري لرو. بله مسله د خپله د ملا یعقوب ده. ملا یعقوب څنګه چې مالس قطر هم غرب و شرق و دوی سره ښه اړیکې لري، ښه سیاسي ډګر ده. ملا یعقوب هم د طالبانو په منځ کې د یو ځوان په صفت چون باکګراوند یا سابقه د ملا عمر زوی هم ده. دی په دغه جګړو کې ډېر زیات مطرح سوی نه ده، ځکه هغه وخت کې ځوان و، کله چې رالوی سه د سیاسي کار وکړه نو بنا همداسې تور نه پرې لګول کېږي چې د فلاني چې کې جنګ و قتل و یا ډېره زیاته مننه کومه. په عمومي توګه او بل دا چې ورته ګورې کفایت و درایت هم ډېر ښه لري. احتمال د سره چې اړیکې چې هغه ارمان موږ لرو هغه پر سر په خیر و سلامت اوسه. ډېره زیاته مننه کوم. مولوي صاحب فکر کوئ چې حتما یعقوب مجاهد په دغو لیدو کاتو کې تقاضا د دې کوي چې د افغانستان له پوځ نه له پوځي برخو نه د قطر ملاتړ شتون ولري او ترڅنګ یې قطر وهڅوي تر څو یو پل سي د لپاره چې د کابل او امریکا اړیکې ښې سي؟ بالکل. ګوره یوه خبره وه په صراحت باندې موږ خو دې باندې ټول پوهېږي قطر یو مستقل یا استقلالیت نه لري، د ده تر شا پورې غربي نړۍ ولاړه ده. دغه مسله د امارت اسلامي چارواکي د نړۍ د سیمې عربي هېوادونه دا ټول دا درک کوي. خپله قطر خلک هم په دې باندې موقف دي، متیقنه دي، پوهېږي. همدا اوس حتی د په امریکا اډین دي، یو لویه پیارتي ده. نو بنان قطر ته تګ معنی دا ده چې اړیکه له نړۍ سره د عربي هېوادو د سرانو سره د سیمې هېوادو ته او پیام یو سیاسي پیام ټول نړۍ ته ورکول دي. قطر که څه مني مثلا پوځي مرستې کوي، معنی دا ده چې موږ سره دنیا مرستې پیل کوي. که چېرې اقتصادي مرستې کوي معنی دا ده چې موږ سره د دې د پردې شاته څوک چې دي مرستې شروع شوې. قطر تولید کېږي، یو شکلیات جوړېږي. اوس مثلا په دنیا کې موازین دي، اصول دي، اعلامیې دي، قطرنامې دي، هر څه دي. خو موږ پوهېږو چې دا چا جوړ کړي، څوک پیسې ورکوي، چا لپاره کار کوي. قاتل ته هماغه ویلی شي چې دا یو دیموکراسي ده، دیموکرات ته ویلی شي دا قاتل دی. دا شیان خو موږ وینو. بنان دا یو شکلي لحاظه عربي هېواد ده، اسلام هېواد ده، دوست هېواد ده، ورور هېواد ده، ځي مثلا لابیګري راته وکړه. اما اجنډا معلومه چې بعضې هېوادونه وایي دغه شرایط دي، ما ورته ووایه دغه شرایط ترې واخله، راځه چې اړیکې جوړې کړو. مستقیم یې نه کوي. مستقیم بعضې هېوادونه ځان هم نه ګڼوي په یو لاره کې. هغه هېوادونه چې پخوا یې بل دریځ درلوده، لکه امریکا له افغانستان سره، یا مثلا روس له افغانستان سره، یا مخکې انګریز له افغانستان سره، یا اوسینه د پاکستان، ایران، تاجکستان افغانستان سره. دوی بیا په بل ډول کوي. اوس ایران پورته کېږي، منډې وایي، خو اجنډا شاید د روسیې و د چین ده له اسلامي هېوادو سره. خپل روس خو نشي کولی مستقیم لاړ شي په کعبه کې کښېني او خبرې وکړي، مثال په توګه، یا امریکا. نو بنان دغه شي ته عمومیت که موږ فکر وکړو، سفر بد سفر نه ده، ښه سفر ده، ښه پلاوی تللی ده. بعضې کسان دو تبصرې وکړي چې ولې وزیر د خارجې نه ځي، وزیر دفاع ځي، یا مثلا که د وزیر دفاع ځي لاړ شي نظامي خبرې دې وکړي، بیا یې په اړیکو په سیاست داسې نه ده. په پروتوکول ډیپلوماتیک کې بغیر له خپل وزیر نه بل وزیر هم تللی سي، زعیم یا مشر هغه ته صلاحیتنامه ورکوي. هغه حالت چې ما ورته تشریح کړه، کفایت و درایت کتل کېږي، یو دې ته حیات ډیپلوماتیک وایي. په هره کچه باندې چې ځي هماغسې چون ډیپلوماتیک مسایل ته ځي، سیاسي ویزه او ډیپلوماتیک پاسپورټ باندې ځي، صلاحیتنامه څنګه چې سفیر ته اعتبارنامه ورکول کېږي، صلاحیتنامه ورکول کېږي سي. یعنې دا حق و مشروعیت په پروتوکول ډیپلوماتیک کې اصول ډیپلوماتیک شته. دې کې کوم مشکل نشته، که ما دا تفسیر بعضې وخت واورېدلې. نو پلاوی تللی ده، ګورو چې دوی څومره کولی سي مقابل لور ته قناعت ورکړي. موږ متیقن یو
ځکه دلته نه تنها داسې هم نه وي چې سفر دفتن اچانک یو شی جوړ سي. مخکې ټیم کاري دې کې کار کړی، تشریفات د وزارت خارجو په دې کې بحث سره کړی، کمیټې مخکې ترتیب او تنظیم سوي، پروګرام کاري آماده سوی، بیا دغه تشریفات ډېره زیاته مننه. نو بنا دې کې مخکې سوي دي و کار مخ ته تللی ده که سوي دي. موږ امیدواره په دې وو چې قطر یو ماموریت د افغانستان په چارو کې لري، بنا لاپیګري به ښه وکړی سي، حداقل اسلامي هېوادو سره به په لومړي پړاو کې د افغانستان ډېره زیاته مننه. په خیر او سلامت اوسئ. مولوي صاحب تاسو فکر کوئ چې آیا اسلامي نړۍ به ورو ورو هڅه کوي یوه لاره به خپلوي چې بالاخره امارات په رسمیت وپېژني؟ د دوی ترمنځ یو لوی د اشتراک نقطه دا ده چې دا هم یو مسلمان هېواد ده. په ډېره خواشینۍ سره زه د سیاسي تحلیلونو د اوضاع او شرایطو تکتل سره ګمان نه کوم په اوسني وخت کې دوی دا کار وکړي، که کولی 4 کالو کې به دا کار کړی، ځکه دوی د دنیا شرایطو ته منتظر دي، خصوصا د بشر حقوق ته ډېر زیات دوی پاملرنه کوي، د نجونو ښوونځي مکتبونو د پیلولو ته. نو بنا چون دغه هېوادونه بیا په خواشینۍ سره باید ووایم دوه عربي هېوادونه دي، حتی که ډېر 5 اسلامي هېوادونه دي، زیاتره یې د غربي نړۍ د اثر لاندې سوي دي. متاسفانه زیاتره هغوی اثر په ډېر زیات لري. نو که چیرې عمومیاتو کې په امارت د ما غږ اورئ صاحب؟ بله بله مهرباني. که چیرې امارت اسلامي یو څه تغییرات اصلاحات راولي، حداقل هغه یو پلمه جوړه سي، بیا په دې کې هېڅ ممانعت نشته د اسلامي هېوادو د نور نړۍ هېوادو اصلا په رسمیت پېژندلو کې په نړیوال اصولو کې ما دا ډېر بار بار وي، حتی په مشهورو ملګرو ملتونو کې کوم ممانعت په مملکت ته نشته، بلته هر یو خودمختاري او ازادي لري، فرض شکل ولا یو تابعید حکومت یا مثلا یو ډله یا یو ګروه یو ګوندي یو خودګردانه تشکیلات دا اجازه او دا حق لري چې په رسمیت وپېژني. لکه روسیې ستا اقدام وکړ، خو چون غربي نړۍ اروپایي نړۍ په قاعده د بشري حقوق کې دوی ځان نښلولی او دلته دا رښتیا هم مشکل شته. نو بنا دغه اسلامي هېوادونه هغوی ته ډېر زیات پاملرنه کوي، ځکه بیا نو خپل اړیکې نه غواړي سره خرابې کړي. موږ ولې ترامپ راغی همدغه سعودي ته اماراتو ته دوی ډېر زیات افراطي د قدرناوی وکړ، حتی نجونې نور ورته ودرولل. په دې معنا ده چې دوی خپلې ګټې خپل منفعت هم په نن سبا سیاست هم داسې سوی ده، هر هېواد خپله ګټه خپل منفعت خپل راتلونکی خپل آینده ته ډېر زیات پاملرنه کوي. دنیا ډېره په سرعت روانه ده. نو د ما ګمان کومه چې که ګاونډي هېوادونه دي که نور دي دغه یو اصل ته ګوري. دلته اوس په کار دا د یا مسؤلیت مستقیم متوجه امارت اسلامي ته ده چې دوی باید یو څه تغییرات یو څه اصلاحات راولي، هغه مشروع شرعي او خواسته د ملت افغانستان څخه پکې ده، نه دا چې فرمایش د پردیو ومني او انشاءالله چې دا کار نه کوي. مولوي صاحب زما یو پوښتنه په همدې کې راولاړېږي، هغه دا ده چې که چیرې دغه اسلامي هېوادونه په دې برخه کې چې د امارات حکومت په رسمیت وپېژني کومه خاصه اراده نه لري یا ګام نه پورته کوي، فکر نه کوي دغه سفر چې خپله یعقوب مجاهد کړی د قطر ته له دغسې فرصتونو نور استفاده وشي، دغه قطر د یو ارتباطي پل په توګه وکارول سي، د غربي نړۍ سره اړیکې پراخې سي تر څو یو رسمیت پېژندنه له هغې لوري نه راپیل سي؟ ګوره که یو د اعلان د رسمي د رسمیت پېژندلو ده چې دا نه ده سوی، یو اعلان د رسمي د ډیپلوماتیک اړیکه ده، اما په غیاب کې موږ ګوره ټول نړۍ افغانستان سره اړیکې لري، ټوله نړۍ لري، په یو ډول نه یو ډول تګ راتګ شته، مرستې شته، په یو ډول نه یو ډول شته، پلاوي ځي او پلاوي راځي، غیر مقیم سفارتونه شته، تقریبا 40 نمایندګان سیاسي فعاله دي د افغانستان په بهر کې. همدا اوس د بهر نه دلته هم ډېرې زیات ډیپلوماتیکې اړیکې شته، چا چې ضرورت پر بنیاد ورته وه، خو دوی دغه د نړیوالو القاعدې نه بل غربي نړۍ اروپا او دوی بیا د خپلو ملت نه ډارېږي. دلته موږ دا لیدلي دا قصې سوي دي، نجلیکانې ښځې بیا پورته کېږي. څو موده مخکې دلته نتنیاهو راغلی و، دور یې په بوتلو په چپلک وویشته، په خپله په د ډاون سټریټ کې دا سړی پېژني، د پرایم منسټر د هغه دفتر مخې ته دنیا پولیس هم ولاړ وو. نو خلک څنګه منع کړي؟ لاس کې منی بوتل د اوبو وي او څه وایي، دا دوی ټاکنې لري، صحیح ده چې ټاکنې د پردې شاته څه دي، ظاهره خو ټاکنې دي،
بیا نجونې ښځې په اعتراض کوي چې افغانستان کې ښوونځي منع دي، کار و اشتغال نشته، ته ولې دا د پرسنل نظام ولای یا ولې ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري؟ بیا دلته هغه کس د ګوند مشر یا خپل مستقل کاندید دی بیا نشي کولی اعتراضونه پرې کوي او خلک دې تبلیغات پرې کوي، ځکه دلته بیا دا عقده‌يي مسایل شته. د هغه لپاره دوی دې نه هم ډارېږي. او بل بیا دوی نشي کولی چې ځان ته ووایي چې زه ناقص د حقوق بشر یم. هلته وایي لامل د 1908 کال دېس قطعي قطعنامه لري، دېس مادري قطعنامه ده چې موږ استازي هغه وخت ماماري صاحب که چیرې بله دا بحث به ورو ورو راټول کړو، دا جنبندي به تاسو ته راپیل کړو. فکر کوئ چې د حل لارې د افغانستان لپاره کومې دي؟ دغه سفرونه چې کېږي دا پراختیای زیاتوالی به یې څومره اغېزمن وي؟ ګورئ دلته په دوه کې یو تړون سوی ده، د تړون محتویات واضح معلوم دي. نړیوال که دا نقصی امارات ته پکار ده چې دوی پکې راونیسي، دا یو مسله ده. که نړیوال امارات ته وایي تا دا نقص کړي دي، دغه نقص د واضح او سره درته وایي آیا نقص سوی ده که نه ده سوی، دا مسله ډېره مهمه ده. بل هغه شرایط چې دنیا ورته وایي که رښتیا د دې شرایطو خواستې مشروع دي، د دې سره دې یو لاره د حل ته پیدا کړي امارات کې. او همداسې دغه بعض اصلاحات چې ملت ترې غواړي دغه جوړ کړي، بالغه نه که نړیوال کوم بله خواړه او پلمه کوي بیا نو اعتراض د افغانستان حق ده او دوی به په نړیواله کچه باندې شرمېږي، شرمېدلي به وي، ځکه چې دلته شرایط آماده سول نو دوی ته بیا بله پلمه نه پاتې کېږي. نو فی الحال خو مشکل که حقیقت ووایو موږ جوړ کړی ده، یو پلمه د نجونو ښوونځي هر چېرته یادېږي، ولې دا به ډېر یاد شي، یو لاره د حل باید زر اوسم. خو مولوي صاحب امارات وایي چې دا د افغانستان کورني مسایل دي، باید نړیوال ورته احترام وکړي، کورني حاکمیت ته او په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانستان کورنیو وضعیتونو ته ورګرځي پکې لاسوهنه ونه کړي. بالکل دا رښتیا وایي. د 2019 کاله پورې په خپله سعودي کې ښځو ته مال ویلي، په مال کې ثابتېدله، یا په نورو ځایو کې هم داسې مشکلات شته په یو ډول نه. په تاجکستان کې یو کورنۍ ناسته 14 کاله په جبر باندې حکومت کوي مثلا، یا دا مسایل ته موږ ګورو، یا په ایران کې حکومتداري ته څومره په ډول ده. امارات هم حق لري، موږ افغانان هم حق لرو، خبره وکړو دا د موږ کورني مسایل دي. خو دلته اوس که راځو جوړجاړی کوو، راځو جرګه کوو، کینو اړیکې جوړو، یعنې خپل ضرورت رفع کوو، یا نو موږ هم باید داسې یو پلمه یو لاره ظاهري جوړه کړو، یو شی باید یو تغییر او تبدیل پکې راولو. ما دا ویلې موږ باید ډیپلوماسي او سیاست د دنیا نه کار واخلو. وخت معارضو که ولې قطر مطرح کېږي، ولې بل څوک نه مطرح کېږي؟ مخکې یو څو کاله مخکې کویت مطرح کېده، ځکه هلته مستقیم انګلیس ناست، دلته اوس مستقیم امریکا ناسته، خو قطر مطرح کېږي. ټوله دنیا دغسې په ډول نه یو ډول سیاست ته مخې ته بیایي. ما وخت د اسرائیل او د ایران مثال ورکړ چې دواړه په قطر حمله وکړه، یو بل یې خندله، معلوم نه وه چې دوست څوک ده دښمن څوک ده. نو که چېرې موږ غواړو چې معامله وکړو، کومکونه جلب کړو، افغانستان ونښلو نړۍ سره، باید یو څه کارونه ظاهرا به داسې وکړو چې ځان متظرم نه کړو، د پردیو فرمایش هم ونه منو، مشروعیت هم ولري، شریعت هم پلی سي. په دې کې دا خو کولی شو. ډېره زیاته مننه کوم، په خیر اوسئ. کور دې ودان مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه. همت صاحب، جنابدار صاحب او مولوي صاحب ډېره زیاته مننه کوم. عزتمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو خدای پامان.